زموږ کوم افغان کډوال چې کارډونه نه لري یا ای سی سی کارډ لري دوی څنګه کولی شي چې مرسته ترلاسه کړي او وطن ته ولاړ شي. نو زما دغه میسج و هغو افغان کډوالو ته راجع دی کوم چې پی او آر کارډ نه لري، ای سی سی یا ژړ کارډ لري او یا اګر سره کارډ نه لري. افغان وروره کوم چې ته غواړې چې خپل ګران هېواد ته ولاړ شې، نو ته به خپل کارډ چې دې وتړل ته به ځې که چیرې په بلوچستان ایالت کې میشت یې یا په سیند کې میشت یې راځې پر چمن باندې افغانستان ته ځې، نو ته د کوژه که څه چې واوښتلې هلته د پاکستان کوم اپسي ځواکونه چې دي او پولیس په ګډه باندې ستا انټري کوي. ته به خپل کورنۍ یا د فامیلي تعداد ورښیې، دوی تا ته پرچې په لاس درکوي. کله چې ته تر دروازې ور اوړې، د دروازې سره په دغه څنګ کې د افغانستان نقطې ته چې ور رسېږي، په دغه صفري نقطه کې دلته د طالبانو چارواکي ناست دي د افغانستان د حکومت، او هغه ستا څه پوښتنه کوي چې تاسې په کورنۍ کې څو تنه یاست، تاسې څو فامیلي یاست چې تاسې راغلي یاست، نو بیا به تاسې خپل صفا کلیر معلومات په لاس ورکوئ چې موږ یا کارډ سره کې لرو نه، دغه زموږ تعداد دی، هغه تاسې ته پرچې درکوي. بیا چې د دې ځای څخه روان سواست چې هر ولایت ته ځې، که کندهار ته ځې، د افغانستان 34 ولایتونو هر ولایت ته چې ځې، ته بیا ځې د بولدکه څه چې ووتلې د تختپل ولسوالي راځي، دلته انځرګۍ ورته وایي، د انځرګي کیمپ دی، دلته دفتر دی، هغه ته به ورځې، دغه پرچې به ورښیې، بیا تاسې ته کورنۍ د غړو په تعداد باندې هغه د ولایتو پرې فرق لري، تاسې ته دلته پیسې درکول کېږي، او د کور نور کم د صفایي صابون او شمپو دا شیان درکول کېږي. بیا چې د دې ځای څخه روان شولاست، بیا به ځئ په کندهار کې شورندام ورته وایي، د شورندام کې هلته د رحمت مینه ورته وایي، د رحمت مینې کې به هلته ځئ، دا یو دفتر دی، هغه دفتر ته به بیا ورځئ، هغه دویمه مرسته تاسې سره کوي. نو تاسې بیا ستاسې انټري مخکې هم کېږي، وروسته هم کېږي، تاسې ته باقاعده کارډونه درکول کېږي، خو یوه غلطي به نه کوئ چې هغه غلطي کومه ده، هغه دا غلطي ده چې ته کوم ولایت ته ځې، هغه ولایت به دوی ته صفا ورښیې، بیا هغه کارډو کې ستا هغه ولایت درښي، تا د سیم کارټونه هم درکوي، بیا چې کوم ولایت ته ولاړل یا هلته استوګن شوې، بیا تا ته د میاشتې پر سر باندې یا کوم وخت کې د مځکې توزیع وه یا نور راشن و، خوراکي توکي وه، نغدي پیسې وې، بیا هغه کارډو په سلسله باندې ته خپل ولایت د مهاجرو ریاست ته ورتلای شې، بیا هغه تا ته ټلیفون درکوي، بیا به ته ورځې او ته به خپله مرسته ترلاسه کولی شې. نو تاسې که د ای سی سی کارډ درلودونکي دي او که هغه افغانان چې کارډونه نه لري، د دغه مرستې څخه موږ آګاهي درکړله، او که چیرې تاسې وطن ته ځئ، پر دغه تسلسل باندې به ځئ او مرسته به ترلاسه کولی شئ. مننه.